السلام علیکم. زه یم نهان پېښور او دا دی زما سټوډنټ. نن موږ ټول راغونډ شوي یو د دې ویډیو جوړولو یو ورکوټ شان مقصد دی، او مقصد دا دی چې زموږ یو ټرانسجنډ ملګری چې کوم دی هغې د یو کس شازیب نومې کس خلاف یو ویډیو جوړه کړې وه چې هغه شازیب نومې کس چې کوم دی زموږ په ذات باندې مطلب دی چې اواز اوچت کړی دی او هغه موږ ختمول غواړي. هغه وایي چې دې کې د اصلي او د نقلي معلومات کول دي. نو دې کې د ټرانس مطلب لاول ځان پوه کړه چې ټرانسجنډر مطلب څه دی، ټرانس کمیونټي مطلب څه دی که نه. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی ته اصلي او نقلي پہچان وکړه. ته چې د اصلي او د نقلي پہچان کې نو په دې ملک کې په دې معاشره کې زموږ په دې KPK کې نور هم ډېر داسې غټ غټ مسایل دي چې هغه ختمول پکار دي. آیس ختم کا، قتل عام ختم کا، دا ماشومانو سره چې ظلمونه کیږي او ریپ کیږي هغه ختم کا، هغه کسان ختم کا. په موږ پسې سره پارین خطې موږ تعالی زموږ د وجې نه تا ته څه داسې تکلیف دی چې ته کوم دی موږ ختمول غواړې، موږ کې د اصلي او د نقلي پہچان کول غواړې. دا په دې دنیا کې نور کارونه ختم شو چې ته چې کوم دی زموږ په ذات پورین خطې موږ باندې چې کوم دی نو اواز جته او زموږ خلاف راپاسې دی چې دا ختمول پکار دي. اور بل دا خبره چې ماشومانو سره زیاتې څوک کوي، ستاسو په شان سړي ورسره کوي، ټیک ده. په جوماتونو کې ورسره زیاتې څوک کوي، ستاسو په شان سړي ورسره کوي. آی دن خواجه سراج سره ظلم زیاتې کېږي، څوک ورسره کوي؟ خواجه سراج خو سره نه کوي. خواجه سراج دی د هر یو مور خور ته د خپلې د خور په نظر ګوري، ټیک ده. او نه خواجه سراج چا پسې کور ته تللی دی او تا ته چې وایي چې دې خلکو نه پیسې خوري او د دې د وجې نه دا غلاګانې کېږي داسې کېږي. هغه زینب سره چې ریپ کیس شو هغه د هغې کې څوک ملوث و؟ هغې کې خواجه سراج هغې ورته ویلي وو. عایشې سره ظلم زیاتی شو، څوک ورکې ملوث و؟ دا دونه ظلم زیاتی کېږي د دې دا چې تپوس وکړي صرف خواجه سراج پسې مین خلي، ټیک ده. خواجه سراج دی یو داسې طبقه ده چې هغه نه چاته ضرر رسوي نه چاله لږ نقصان ورکوي. که تاسو ورته تر هغې څه ونه وایې موږ نه لوپټې اچوړي دي، ټیک ده. او د ټرانسجنډر په اول په یوټیوب کې په ګوګل کې سرچ کړئ چې ټرانسجنډر مطلب څه دی. د دې چې کوم سیکس وي هغې د دې د کوم فزیکل د دې چې کوم اپیرنس وي د هغې نه ډفرنټ نه وي او هغې سره بالکل دغه وي. تاسو وایئ دا اصلي او دا نقلي دی. لاړ شه دا چې چا هم دا ویل دي که نه چې اصلي خواجه سره او نقلي خواجه سره. زه دا وایم چې تا په پالیټکس په چیر باندې کښېنولې چای اول خو ته د دې ټرانسجنډر باره کې دا پوره ریسرچ وکړه بیا دا خبرې وکړه. ټویټي تاسو دې څه ویل غواړئ؟ او که نه او زه دا خبر کول غواړم چې دوی دا سرکاري سړی دی که نه، نو چې دا سرکاري سړی به د نورو خلاف اواز اوچت کړی. ایله بیله دا راتلو په اجلاګانو باندې ډسکسې کولې، په بېروزګارۍ به یې اواز اوچت کړی، په ماشومانو چې دا کیسونه هر څه کېدل کشمیر به یې ازاد کړی. ایله بیله دا راتلو په اجلاګانو باندې ډسکسې کولې. او عالم ته بې فکره شه موږ ټول دا خو ټیرریزم دی. او علمې موږ ټول تا سره یو، تا چې سم ویلي دي ډېر حق وینا دې کړې ده او موږ تا سره یو، موږ تا سره څنګ په څنګ یو. د چا د دمکیانو نه یارېږي. دا کومو کسان چې تا ته ویډیو کال کړي دي اډیو کال کړي دي او تا دا په میډیا د سوشل میډیا باندې شیر کړي دي، ډېر ښه کار دې کړی دی چې د هغوی هغه دمکیانې په سوشل میډیا باندې راغلي. سبا چې تا ته څه نقصان ورسېده دغه کسان د ستا ځای دی. ګلغوټۍ دې کې تاسو څه ویل غواړئ؟ ټول پاکستان خواجه سراج تا سره دي. او که نه بې فکره شه د پېښور چې کوم خواجه سره دی او بله دا ټول نه شم ویلی خو موږ چې دی تا سره به لاړ. او بل دا خبره ده داسې څه مشین دي روباسي که نه چې موږ دې پکې چیک کوي چې دا اصلي ده خو دا نقلي دی. خواجه سراج مطلب څه دی؟ سم دم سړي خلک کوي چې ته دې ځان نه خواجه سراج ولې نه جوړې چې تا ته پته په دې کې پیسې دي او په دې کې دا دي. موږ چې دی او چې څوک د پیسو دپاره ځان اجرا کوي. ته ما تاسو ما ته دا ووایئ کم یو نر هلک راپاتې سي او هغه چې کوم دی نو غوږونو کې والی واچوي، پوزه کې د میخه کې واچوي او هغه چې کوم دی نو هغه ځان خپل جسم چې کوم دی د جینکو په سوانچه کې واچوي. نو زه به ووایم چې او د پیسو دپاره کړی. کم یو نر انسان کم یو نر هلک په کلم داسې حرکتونه کوي ځکه چې هغه د هغه د غیرت خلاف دی. پوهېږي نه ځکه خو ګوګل کې دې سرچ کوي نه لاړ شه په ټرانسجنډر چې ولیکه چې د دې مطلب څه دی، ټیک ده. اول به بیا موږ تا سره خبرې کوو چې د دې مطلب څه دی. په هر ځای کې په بهر ملکونو کې د یو انیملز او د جانورانو عزت شته او تاسو زموږ په موږ پاکستاني سیټیزن یو، ټیک ده. موږ سره باقاعده کارډونه دي، پاکستاني سیټیزنشپ دی موږ سره. او د دې پاکستان او د پېښور نه خواجه سراج څوک هم نشي ختمو. دا تاسو سوچ دی چې تاسو دا سوچ ختموئ که نه دې کس پسې به دا ټول خواجه سراج کور ته ورځي چې شاب اوس زموږ د رزق موږ له تا پیسې راکوه. موږ د خپل د روزې دپاره مستې نه یو نوتې نه موږ د شوق نه ناوتي یو او شوق دونه خاص شوق نه دی. دا موږ دا حرکتونه دي ځکه موږ دلته کې ناست یو. مور پلار به موږ شرمېږي ځکه موږ په دې ډېرو کې د خپل د ګروګانو د لاندې اوسېږو. د خلکو ستاسو کنځلو ته غوږونه ایښي دي، ټیک ده. علامه زنده‌باد.